برتیانې بند کړي که نه نوکریانې بند کړي دی څه وجې بند کړي دي نه پوهېږو چې هر حکومت کله راشي یو نوې تجربې کې او شپږو میاشتو لا پې پابندي لوي حالان کې موجود دلته کې 18,000 پوسټونه خالي دي او آیا دین زموږ سټاف شهیدان کېږي زخمیان کېږي مزدوران کېږي دغه تکلیف دی ورته مهنګایي هم ډېره زیاته ده که نه دوی تنخواګانې هم کمې دي په باره کې په دې والا باندې خو ما الریډي ووی چې به زه حکومت نه غوښتنې کوم چې مهنګایي هم ډاون کړي او سره سره چې کوم دی د ملازمینو تنخواګانو کې د مهنګایۍ په مطابق چې کوم دی هغې کې اضافه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی. ملګرو صدر بازل ریلوے سټیشن د دې ځای نه تېرېدم خپل د څه ملګرو دوی احتجاج کړی او خاص کر د وابرې والا نو دوی دا وایي چې یاره زموږ چې کومې تنخواګانې دي دا داسې واکړی شي او دوی زموږ په ځای نور کسان اخیستلي بند کړي دي. په کار دی چې دوی نور کسان واخلي وابرې دپاره نو د دوی سره د دوی په احتجاج باندې د دوی په دا کار باندې خبرې اترې کوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم ګوري ګوهر دی. زه سیکټري اطلاعات یم د وابډا هایډرو الکتریک ورکر یونین. نن په ټوله صوبه کې چې دا کوم احتجاج جاری دی بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب په هدایت باندې چیف سیکرټري صاحب یو آرډر کړی و چې په صوبه کې چې څومره کونډه کلچر دی یا د وابړې باقایجات دي د دې ختمولو لپاره هغوی یو ټاسک فورس جوړ کړی و چې هغه د پولیس او د وابډا اهلکار مشترکه ټیم به د اے سی او د ایس ډي او په نګرانۍ کې به هغې اپریشنې کولې په مختلف اضلاع کې. داسې یو واقعه په تېرو ورځو کې په چیني پایان کې راغله چې اپریشن جاري و ټاسک فورس اپریشن کولو اے سی ورسره و ورسره زموږ ایس ډي هم و پیسکو پولیس اهلکار موجود و. د اپریشن دوران کې په د چیني پایان یو ناظم په هغوی باندې اټیک وکړو او د ګاډو توړ پوړ یې وکړو په ملازمینو باندې تشدد وکړو. د هغې خلاف چې کوم دی په تانه سربند کې باقاعده پراپر اف آی آر وشو. په دې موقع موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې په اف آی آر کې کوم نامزد ملزمان دي هغه فوراً ګرفتار کړی شي او هغوی ته واقعي سزا ورکړی شي. ځکه که دا یې ګرفتار نه کړی شو او سزا یې ورنکړه نو دا قسمه واقعات به بیا هم راځي او د اپریشن به خدا نخواسته ناکام شي. بل دې سره سره موږ د مرکزي حکومت نه دا مطالبه هم کوو چې په ملک کې ډېره زیاته ګراني ده او بیروزګاري ده. حکومت له پکار دی چې په اضافي خرچو باندې په غیر ضروري اخراجات باندې پابندي ولګوي او غریب عوام ته ریلیف ورکړي ځکه چې د خلکو مسایل حل شي. مننه. ډېره مننه. ټیم راکولو مې جان ملګرو دا یو کس دوی نه بغیر به نورو کسانو سره هم خبرې اترې کوو. له موږ سره اوسئ. ملګرو چیرمن صاحب موږ سره موجود دی. د سره به د احتجاج په باره کې خبرې اترې کوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی ستاسو نوم او کوم علاقې سره تعلق ساتئ؟ زما نامه حاجي شفاعت خان ده. جی زه ډویژنل چیرمن یم رولکن ډویژن په دې صدر کې سلمان بلډینګ کې زموږ دفتر دی. ښه جی دا راته ووایئ چې د احتجاج څه په باره کې د حکومت تاسو ته مطالبه د احتجاج د دې په باره کې دی چې اوس د صوبایي حکومت یو ټاسک فورس جوړ کړی دی چې په هغې کې اسسټنټ کمشنر وي او هغه سره لاندې خپل عملی ورسره پولیس وي او هغه موږ سره ځي د کونډو او د ریکوري لپاره. خو چې کله موږ سایډ ته لاړ شو نو عمددي په مخ کې خلک موږ راټینګ کړي د ګیروان نم ټینګ کړي را سره وهل ټکولو کړي او دې هېڅ قسمه څه ایکشن په هغې نه لي او نه ورته ګوري. او مطلب دا چې بیا موږ اف آی آر لپاره په خپله منډې تړلې وو او په خپل سورسز باندې که موږ څه کړي نه ډي سي زموږ تپوس کوي نه زموږ اے سی تپوس کوي نه تاڼه زموږ اف آی آر علي هېڅ قسمه زموږ سره دې امداد نه کوي او په نامې یو ټاسک فورس جوړ کړی دی. بلکل جي ستاسو خو یاره دا قربانیانې هم ډېرې زیاتې ځکه چې هر ځای له ځان نه سوی منډې تړلې وایي دا ته وایي چې ستاسو نوکریانې څه له بند کړي؟ ستاسو خو سیټونه هم 17-18 خالي نو نوکریانې څه له بند کړي؟
دلته کې مسله دا ده چې لکه کوم حکومت راشي نو هغه مونږ ورته ویو چې چونکې زموږ یو ټیکنیکل محکمه ده او ورځ تر ورځه د خلکو تعداد هم زیاتېږي او مطلب دی چې کنیکشن هم د خلکو زیاتېږي څنګه چې آبادي زیاتېږي دومره بجلی ضرورت هم زیاتېږي خو د هغې به وجود هم چې کوم کسان تقریبا د نن نه 10 کاله مخکې کومه برتي شوې په 2010 کې شوې ده بیا هغې نه پس صحیح برتي نه شوې یو نیم کس هغه چې زمونږ ملګري وي او شهیدان چې د یې بچي کېږي نور څوک نه کېږي نو دې سره دا محکمه یو طرز ترقي کوي خو د سټاف یې نشته دی مونږ ورته چې سټاف برتي کوي چې دا مونږ ټرین کو او دا ولې چې 2025 نه پس په دې کې ټیکنیکل خلک نه وي د دې نه لینمنان تللی وي اوس هم په علاقو کې پرایویټ خلک لګیا وي او هغوی ځان له بجلیان هم جوړوي ټرانسفارمر هم جوړوي هر یو کار کوي که مونږ وایو چې موږ کوو هغه یاره ستاسو څوک سټاف شته دی نو موږ ولې ونه کوو خلک خو بجلي غواړي په هر حالت کې نو لکه دا زموږ محکمې یو بېغوري ده د حکومت یو انتهایی نامناسبه رویه ده چې دوی موږ سره تعاون نه کوي او خلک نه برتي کوي جی دا راته ووایه چې یاره مهنګایي هم ډېره زیاته ده ستاسو تنخواګانې هم کمې دې په باره کې څه وویل نو مونږ خو ویل چې کېدای شي د حکومت راغو دې سره زموږ تنخواګانې به ښه شي تنخواګانې ښه کړي خو مهنګایي دومره لاړه چې زموږ تنخواګانې د هغې نه په نیمه پاتې شوې نو لکه مونږ دې حکومت ته هم خواست کوو چې مهرباني وکړي په دې څیزونو کنټرول وکړي کوم شی به چې مونږ مخکې د دې په مخکینۍ تنخوا کې په 200 روپۍ اخیستو هغه اوس په 600 روپۍ دی نو لکه دې هم په مونږ باندې یو ظلم او زیاتي شروع کړی په عام عوامو باندې او په نوکر پیشه خلکو چې مطلب مهنګایي ډېره زیاته ده او د هغې څه تدارک نه کېږي په ګر دې تدارک د حکومت وکړي جی دا اخري کې د حکومت نه څه مطالبه کوئ د حکومت نه مونږ دا مطالبه یو چې مونږ له دې پروټیکشن راکړي مونږ ته د حالات ښه کړي پولیس پابند کړي چې مونږ سره ځي او مونږ سره ډیوټي کوي خو چې ډیوټي کوي نو کله چې مونږ سره څوک چیړ کوي نو هغه دې نیسي دا نه چې هغه تماشې جوړېږي نو لکه مونږ دا وایو چې مونږ له پروټیکشن راکړي زموږ بچو له پروټیکشن ورکړي او مونږ له دې نور کسان برتي کړي چې محکمه کې خلک ډیر شي چې دا کار سانه دی مونږ کم کسان چې دي ټول روان دي په ریټایرمنټ چې ریټایرمنټ کم فلور چې دا لږ کم شي او بل دا چې د مهنګۍ تدارک دوشي ډیره مننه ټیم راکولم یو جمله الله خوشاله او آباد لره ملګرو دا ملګرو چیرمن صاحب د سره د دې په اړه خبرې اترې کړې بل کس سره خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ ملګرو چې دا کوم احتجاج مشر دی د سره موږ د دې په اړه خبرې کوو له موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه خیر دی مهرباني تاسو نو کوم علاقې سره تعلق ساتئ زه خو د پاکستان وابډا هیډ الکټریک ورکر یونین چیرمن یم او نن زمونږ د وابډې د ملازمینو د خپل غوښتنو په حواله باندې احتجاج غوښتنو کې مین زمونږ چې کوم دی د وابډې د نرخ بړاوي ده چې ټیرف ډېر غټ زیات مته د خلکو د داخلونو چې کوم دی زیات شوی دی او غیر ضروري ټیکسونه پکې چې کوم دی لګېدلي دي چې 10% د بجلی بیل نو 90% پکې چې کوم دی ټیکسونه دي د ای بي آر او د پی ټي وي او د وغیره موږ د دې لپاره راغلي یو چې باید دا بل چې کوم دی دا د هر بجلی ارزانه کا بل دې هدف تراوله چې خلک داخلو استقامت لري دا کم چې غیر ضروري ټیکسونه دا دینه ختم کا دې سره زمونږ دام غوښتنې دي چې باید دلته چې کوم دی مونږ کله کار کوو په پیډ کې چې کوم دی کم هغه خلک هغه کنزومران چې هغه د غلا غاتی دي چې کم سوبر کنزومران دي هغه خود سلام پیش کوم او چې کم د غلا چې کم دی عادي خلک دی هغه زمونږ سره چې کم دی وال ټکول کوي او زمونږ چې کم دی خپل لیجیمیټ ډیوټي نه پړي دي زه حکومت ته وایم چې مونږ تحفظ راکړي بالخصوص هغه ورځ په تاکال کې واقع شوې ده چې زمونږ اسسټنټ کمشنر هم چې کوم دی نو هغه پای کې وکټمایز شوې ده د هغه خلکو خلاف چې اف آی آر درج دی هغه د گرفتار کړی شي او هغه د قانون مطابق ته چې کوم دی قانون ته حواله کړی شي دې سره سره زمونږ د هم غوښتنې دي چې مونږ سره 13000 پوسټ خالی دي 30% خلک کار کوي هغه باندې پابندي لګولې ده انټرویو شوي دي ټیسټونه شوي دي څه چې کوم دی په افلاین کې دي هغه پابندي دي اوچته کې دې سره سره زمونږ د هم غوښتنه ده چې دلته دي خلک په لاین مینانې په فکس پې برتي کړي دي اوس چې ته په فکس پې باندې یو لاین مین برتي کړي نو د هغه خو مخکې بیا لاین پروموشن نشته نو په 15 کال کې هو دنه لاین مین جوړېږي نو چې دې پروموټ نشي د لینمن نشي د لم2 نشي لم1 نشي نو دی خو بیا بل مخکې به دا نظام کولیپس شپاتې بشي مونږ وایو چې هغه ریګولر کا د کشان مونږ وایو ګرانی ده غیر معمولی ګرانی ده هغې په مطابق دی اشیاء ضروریات دي ارزان کړی شي او د کم خلکو چې کم دی تنخواګدار طبقو ته چې کم دی د هغې تنخواګانې سیوا کړی شي جی تاسو خو لکه 17-18 سیټونه خالي 18000
1000 سیټونه خالي دي هغوی د نوکریانو سره بند کړي بارتیان سره بند کړي دي هغه په دې وجه باندې بند کړي چې د نوې حکومت راغې نو امیر مقام صاحب چې کوم دی هغه څوک دی کې د سیاسي برتو هغه چې کوم دی سوچ لري نو په دې باندې هغه سيزونه چې کوم دی د پولیټیکل شکار کړو او په هغه باندې بند کړي د منګي هم ډیره زیاته ده کنه دوی تنخواګانې هم کمې دي په باره کې په دې والا باندې خو ما الریډي وی چې بایز حکومت نه غوښتنه کوم چې مهنګای هم ډاون کی او سره سره چې کم دی د ملازمینو تنخواګانو کې د مهنګای په مطابق چې کم دی آی کې اضافه وکړي اخیری کې زموږ د کتونکو ته څه پیغام ورکوي مونږ ټول نوجوانانو ته د خلکو ته دا وایو چې د ادارې لپاره مونږ د وابي ملازمین یو د پاکستان د استحکام لپاره د کارو کې د صارف لپاره چې کم دی د آسان سہولیات چې کم دی مزید بهتر کی چې هغه د غي ولټیج دی هغه د غي چې کم دی نو بل دی پر وخت چې کم دی د غي ریډینګ دی دا د ملازم د صارفینو چې کوم سہولیات دي دا د غي چې کم دی نو هغه انشور کی او هغه د داسې کی چې صارفین چې کم دی هغه خوشاله او ملک په ترقی ډیره مننه ټیم راکولم یو جان مننه الله خوشاله او آباد لره ملګرو څنګه چې تاسو واوریدل دوی 70-80 هزار سیټونه خالي دوی برتیانې هم بند کړي دوی تنخواګانې هم کمې ځکه چې څنګه تاسو ته پته چې یاره په دې ځای کې مهنګایي هم ډېره زیاته په هر ځای کې زیاته ده نو مهنګایي هم ډېره زیاته دوی تنخواګانې هم کمې دي او بله دا دوی چې موږ چېرته لاړ شو چا کونډې اچولي وي موږ سره سکیورټي نه وي نه خسدار وي نه پولیس وي نه یو شی بل شی ځکه چې هغې خلک موږ له لاس را اچوي موږ بېعزتي کوي ډېره بېعزتي زموږ وشوه نو دې وجې دوی د احتجاج کړی دی نور باقاعده حالات په دا ویډیو کې ګورئ د دې نه بعد تر بل ویډیو پر مهاله زما کیمرامین حنفي صاحب لره کې اجازت پر حفیظ الجلال مو سپارو